زه رحیم الله یم او د بغلان د ولایت یم، په ولسوالۍ پلخمري ده، پاکستان کې تقریبا زمونږ دا 45-50 کاله اوس. دلته خو الحمدلله ډېر زیات کورونه دي بې شماره په 26 نمبر کې. دې سره زه الحمدلله دا محنت هم کومه، په دې کې زه ډېر غټ فخر ګڼم په دې روزه کې. تږي او الله همت راکړی خپله حلاله مزدوري کو، او بیا د دې خلکو مسلې مسایل الحمدلله په واتس اپ کې ګروپونه جوړ شوي دي. یو نه پوښتنه کوي چا د کوم قوم سه واتس اپ نه وي ګروپ یې، بیا هغه کې ما یو کس داسې ټاکلی 2-3 کسان، بیا هغو ته زه ټلیفونونه کوم چې هغو سره د خپل قوم ټول ډیټا وي، نو هغو بیا ما ته وایي چې یاره څه مسله شته یا څه مسله نشته ده. باقي د سفارت کاري ورسره ځو، او که د یونیسیار څه کاري سمداسې تاڼو کاري الحمدلله منډه ورسره وهو، مړي ژوندي ته ورسره ولاړې. الحمدلله ایمون خو دلته والد صاحب هم دلته ډېر وړوکی راغلی و، او تقریبا 50 کاله به کېږي زمونږ دلته راغلي. نو حکومت سره زمونږ دا خواست ده د یونیسیار خوا نه چې دلته زمونږ بچي دي، مونږ راغټ شو، دوی تعلیمونو مسله ده، دلته د اوسېدو مسله ده، نو مونږ دا غوښتنه ترې کوو چې مونږ ته لږ وخت راکړي او دلته واوسېږو. څه چې مونږ حق یې هغه حق ته غواړو، او خپل حق دې مونږ ته راکړي بس، په عزت ژوند دلته تیر کو. دا ډېره ښه خبره. مونږ سره خو دلته الحمدلله ټولو سره پیوار ډاکومنټس دي، چې کوم پیوار کارډ ورته وایي، دا پاکستان حکومت د یونیسیار سره یو ځای دا پریکړه کړې، او بیا د دواړو په خوښه دا کارډونه مونږ ته راکړی شوي دي. نو دا کارډونه مونږ سره شته ده الحمدلله. د دې په دغه کې مونږ لکه اوسېدل غواړو چې څنګه کوم د دې قانون ده د پاکستان، او کم خلک چې غیر قانوني کارونه کوي هغو سره مونږ ملاتړ هم نه کوو، او نه هغو ته څه داسې منډه وهلې ده. او باقي چې کوم د دغه چې کوم قانون د پاکستان دا مونږ بالکل منو.